پښتو د ککړه هیره نشي چاته به وریاد به هر چاته خو پښتو مه هیروه. قومونو ته ملتونو ته لاره شاعر ادیب ښیي او بیا چې هغه په خپله ژبه کې لیکي نو وړاندې د لارې د سموونکو په حیثیت باندې هغه خپل ولس ځان سره مخ په وړاندې بوځي. ژبه په پوره نړۍ کې د یو ملت د یو شخصیت د یو فرد نه صرف شناخت دی بلکې دا سفارت هم کوي. ژبه زموږ سفیره ده. ځکه د نړۍ نورو ملتونو سره معرفي کېږم نو زما وړومبی تعارف به دی چې زه یم څوک، زه ژبه کومه ویم، زه پښتون یم، زه پښتو ژبه ویم. د ژبې د اهمیت د احساس چې دی دا د ځان سره هر وخت لرل ډېر ضروري دی. بیا د تعلیم ژبه هم پښتو پکار ده. اول خو تعلیم ډېر ضروري دی. دا دور داسې دی چې په دې کې بې تعلیمه افراد چې دی هغه افراد نشي ګڼلی. ژبه دې په تعلیم کې هم شامل وي، یعنې زما پوهه زما علم دی زما په ژبه کې وي. پښتو د ککړه هیره نشي چاته به وریاد به هر چاته خو پښتو مه هیروه. پښتو یو داسې خوږه ژبه ده. ټولې ژبې خوږې دي، ټولې ژبې د الله پاک نشانات دي، آیتونه دي. موږ د پښتون په حیث د خپلې پښتو سره هغه نزدېکت او هغه تړون ځکه زیات یادو چې دې پښتو موږ سره پښتو کړې ده. یوازې ژبه نه بلکې د پښتونولۍ چې کوم اقدار دي هغه هم د پښتو برخه ده. او موږ چې پښتو یادو نو پښتو موږ یاد کړي یو. یعنې نن چې موږ څه یو د دې خپلې پښتو په وجه یو. ځکه پیغام هم ورکوم نو زه به همدا پیغام ورکوم چې زموږ کوم طالب علمان دي، زده کوونکي دي، کوم نوی کول دی، هغوی عموما د خپلې ژبې د دې اهمیت نه تر ډېره حده پورې غافل دي، احساس ورسره نشته دی. هغوی ته دا پته نشته دی چې ژبه په پوره نړۍ کې د یو ملت د یو شخصیت د یو فرد نه صرف شناخت دی بلکې دا سفارت هم کوي. ژبه زموږ سفیره ده. نو راځئ چې د خپلې پښتو دپاره مونږ کار وکړو، پښتو لیکو، پښتو لولو او د پښتو دپاره مونږ په هر فورم باندې اواز اوچتو. د هغې وجه دا ده چې زموږ پېژندګلو د پښتو سره ده. ځکه د نړۍ نورو ملتونو سره معرفي کېږم نو زما وړومبی تعارف به دی چې زه یم څوک، زه ژبه کومه ویم، زه پښتون یم، زه پښتو ژبه ویم. ما په پښتو کې دغه 2 ټکي لیکلي دي نو ما ته چې څومره عزت د پښتو راکړی دی یقین وکړئ که بل یو سورس بل یوې ذریعې دومره عزت نه دی راکړی. زما به ډېرې حوالې وي د پېژندګلو خو د ټول نه بنیادي حواله زما خپله ژبه، خپل شناخت، خپل کلتور دی او هغه هر څه د دې ژبې نه راتاویږي. ځکه زه کوشش کوم چې زه لیکم نو په پښتو کې لیکم یا د پښتو په هکله لیکم، که په اردو کې او په انګریزۍ کې هم لیکم نو د پښتو د خورونې دپاره، د پښتو د نورو اولسونو ته د رسولو دپاره لیکم. زموږ ټول ملت ته زما همدا پیغام دی چې اول خو د ژبې د اهمیت د احساس چې دی دا د ځان سره هر وخت لرل ډېر ضروري دی. بیا د تعلیم ژبه هم پښتو پکار ده. اول خو تعلیم ډېر ضروري دی. دا دور داسې دی چې په دې کې بې تعلیمه افراد چې دی هغه افراد نشي ګڼلی، هغه د نړۍ سره زغل نشي کولی. او بیا که دا تعلیم په خپله ژبه کې هم وي نو زموږ کانسپټ به کلیر وي، زموږ تصور به کلیر وي. نو ځکه موږ چې کله د ژبې د حق لپاره خبره کوو نو ورسره دا هم وایو چې ژبه دې په تعلیم کې هم شامل وي، یعنې زما پوهه زما علم دی زما په ژبه کې وي. بیا چې څومره زموږ کلاسیکي روایت دی، زموږ ادب دی، د هغې نه خبرېدل ډېر ضروري دي. تر ننه پورې په دې دور کې به د شاعر او ادیب په هکله دا تصور و چې دا هسې اوزګار خیل دی. حقیقت څه دی؟ قومونو ته ملتونو ته لاره شاعر ادیب ښیي او بیا چې هغه په خپله ژبه کې لیکي نو وړومبی د لارې د سموونکو په حیثیت باندې هغه خپل ولس ځان سره مخ په وړاندې بوځي. زما خیال دا دی چې که موږ پښتو د میډیا د هر پلیټفارم برخه جوړه کړو، که هغه الکترانیک میډیا وي، که هغه پرنټ میډیا وي، که هغه زموږ ادب دی، که زموږ جرنالیزم دی، دا موږ نړۍ ته داسې ورورسو چې دا ژبه چې دا په نړیوالو ژبو کې یو ډېره لویه ژبه ده. نو انشاءالله د پښتون شان به ورسره اوچت وي، د پښتون مقام به ورسره اوچت وي او پښتون به د نړۍ سره زغل وکړی شي د خپل علم په ذریعه. بیا د دې ټکنالوژي په دور کې ټکنالوژي ته راتلل پکار دي، خو د الکترانیک میډیا او د ماشیني دور سره خپله ژبه هېرول نه دي پکار. د هغې وجه دا ده چې انسان هر څومره ترقي وکړي نو د هغه بنیادي حواله چې دی هغه د هغه ژبه ده. پکار ده چې موږ خپلو بچو ته
هم دا تلقین وکړو د هغوی په تعلیمي سفر کې هم مونږ د خپلې ژبې یعنې هغوی ته تلقین وکړو چې تاسو په خپله ژبه کې تعلیم حاصل کړئ بیا د خپلو اقدارو نه خبر کړو د خپل شاعرانو نه د خپلو اتلانو نه خبر کړو مونږ شکر الحمدلله په دنیا کې داسې یو مقام لرو داسې اتلان لرو چې ډېر په فخر سره نړۍ ته پیش کولی شو مونږ لکه خوشحال بابا رحمان بابا کاظم خان شیدا زمونږ د شلمې صده شخصیات مونږ غني خان او حمزه بابا راواخلو نو دا د نړیوال ادب او د دانشوري طبقې د یوې مرحلې نه هم وروسته نه دي دا د سیالۍ خلک دي دا د فخر د ویاړ خلک دي او بیا شکر الحمدلله اوس زمونږ ولس راویښ شوی هم دی نو زما پیغام دا دی چې ژبه تعلیم ادب اقدار او ولسي چې زمونږ کوم شناخت دی دا په هر صورت کې یاد ساتل پکار دي ځکه ما په ابتدا کې دغه یو شعر ویلو چې وریاد به یې هر چاته خو پښتو مه هېروه